السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایوبي خصوصي وړکتون او ښوونځي آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ د قرآن شریف د تشکیل یو څو خبرې وکړو. د قرآن شریف د تشکیل په باره کې چې څنګه تشکیل شوی دی، مطلب دا چې څو پړاوه دی، څو آیتونه دي، جز او منزل چې تاسو دلته وینئ، د دې مطلب څه شی دی او دا څو دانې دي. اکثر په زموږ په هیواد کې خلک د پړاو او یا د آیت او حتی یا د منزل په باره کې هیڅ کوم معلومات نه حاصلوي تر هغه ځایه چې زه پوهېږم. که څه هم دا ډېر مهم دي چې موږ وپوهېږو چې د قرآن شریف څو پړاوونه دي، چیرې دي، آیتونه څو دانې دي حد اقل، او جز چې شته وایي، منزل چې شته وایي. نو قرآن شریف په ډېر جدي او ډېره ښه توګه باندې تشکیل شوی دی، سره راغلی دی. لکه موږ چې پوهېږو دا د الله سبحانه وتعالی سپېڅلی کلام دی. د الله سبحانه وتعالی خبرې دي، د الف څخه تر یا پورې. هېڅ چا د ځانه شی نه ور اچولی دی او نه یې ځینې ایسته کړی دی. دا په دې خاطر باندې چې په اسلام کې موږ ته یوازترینه شی چې هغه موږ ته سپېڅلی دی، هغه موږ ته ډېر پاک دی، هغه قرآن شریف دی. زموږ سپېڅلی کلام دی چې د الله سبحانه وتعالی څخه ډایرکټ، مطلب راسن خپله د جبرئیل امین په واسطه زموږ پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم ته راغلی دی. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ د دې په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو او په راتلونکي لوستلو کې به نور هم خبرې پرې وکړو، نور به هم د دې په باره کې خبرې وکړو، موضوعاتو کې په باره کې خبرې وکړو، څه موضوعات په شي کې شته. نو راسي چې نن یو ډېر لنډ د قرآن شریف د تشکیل په باره کې لکه ما چې وویل یو څه معلومات حاصل کړو. اول پړاو یا څپرکی یې ورته وایو موږ په ژبه کې. هغه دا دی چې هر کتاب پړاوونه لري، اول پړاو، دوهم، درېیم، څلورم، داسې. نو زموږ پاک کتاب، د دین پاک کتاب هم پړاوونه لري. تاسو خبر یاست چې د قرآن شریف څو پړاوه لري؟ دا قرآن شریف چې دی 114 پړاوه دی. 114 پړاوه دی. اول پړاو زموږ په خپل ژوند کې د ټولو مسلمانانو زده دی. دا فرض دی چې اول پړاو باید په یاد زده کړي، ځکه دا په لمونځ کې موږ همیشه وایو. دا پړاو د دغه پړاو نوم الفاتحه ده چې شروع کیږي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. نه پوهېږم چې ولې به زموږ په هېواد کې د پړاوو نومونه د چا نه دي زده یا د ډېرو خلکو نه دي زده. موږ باید دا زده کړو زموږ په ښوونځیو په وړکتون کې چې هر پړاو نوم لري او حد اقل د اول پړاو نوم یې الفاتحه ده. الفاتحه دوې معناوې لري. یوه معنا یې دا ده چې شروع، پیل. فاتحه پیل ته هم وایي، شروع چې البته هغه د قرآن شریف شروع ده چې موږ قرآن شریف اول سر راواخو او راوایړو، اوله صفحه دغه ده. او بل الفاتحه په معنا د کامیابي ده، یو کامیابي چې خدای تعالی خلکو ته، انسانانو ته کامیابي ورکوي. نو د اول پړاو چې نوم یې الفاتحه ده دوې معناوې لري. پیل چې البته هغه د کتاب د قرآن شریف پیل دی، او بل هغه معنا هم لري کامیابي معنا لري. نو د قرآن شریف پړاوونه 114 دانې دي. او موږ شاید تاسو به یو څو پړاوونه د قرآن شریف اخري هم زده کړي.
لکه 114 114 112 چې هغه هم موږ په لمنځو کې وایو. دا کوچني کوچني پړاوونه دي. 3 جملې لري، ځینې 8 جملې، ځینې 9 جملې. او اول پړاو چې دی درسره 9 آیاته دي یا 9 جملې دي. نو آیاتونه پړاوونه چې دي، پړاوونه هم په 2 قسمه باندې تقسیم بندي سوي دي، یعنې په 2 شکلو باندې ویشل سوي دي. دا 114 پړاو چې دي، په دې کې پړاوونه په 2 رقم دي. یو رقم پړاوونه دي چې هغه وخت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه شریفه کې وو، هغه ورته نازل سوي وه. او ځینې وخت داسې پړاوونه دي چې هغه په مدینه شریفه کې ورته نازل سوي وه، چې دی مهاجر سو، هجرت یې وکړ د مکې شریف څخه مدینې شریف ته. موږ پوهېږو چې مبارک اسلام د مکې شریف دی، د مکې شریفې دی د مدینې شریفې نه دی. نو دی مبارک ولاړې اورې هجرت وکړ او تقریبا د ژوند آخري 10 کاله یې اورې تېر کړل، او بیا اورې وفات سو او اورې ښخ سو. نو هغه پړاوونه چې په مکه شریفه کې ورته راغلي دي، هغه ته د مکې شریفې پړاوونه وایي. د مکې پړاوونه چې هغه 80 دانې دي. 80 دانې. او هغه لکه ما چې ویل، هغه پړاوونه چې مبارک اسلام ته نازل سوه او هغه دی په مدینه شریفه کې وو، هغه ته د مدینې پړاوونه وایي. او د مدینې شریفې پړاوونه 28 دي. نو که موږ دا سره جمع کړو، 114 پړاو راځي. ښه، اوس به راسو د آیاتو په باره کې، چې مجموعاً د قرآن شریف څو آیاته دي ټوله، د الف څخه تر یا پورې، د اول صفحې څخه تر اخره پورې. تاسو پوهېږئ چې هر پړاو په دغه شي شروع کېږي: بسم الله الرحمن الرحیم. اول پړاو شروع کېږي چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. نو هر پړاو په بسم الله شریفه شروع کېږي. یو استثناء سته، هغه یو پړاو دی چې بسم الله شریف باندې نه شروع کېږي په قرآن شریف کې. هغه 19 پړاو دی چې نوم یې مریم ده، د عیسی علیه السلام مور. دا پړاو نوم یې مریم ده، مریم چې موږ مریم ورته وایو، هغه د عیسی علیه السلام مور ده. دغه پړاو په بسم الله شریفه نه شروع کېږي. زما مطلب د دې خبرو څخه دا دی چې آیاتونه ټوله، مجموعاً ټوله آیاتونه چې موږ بسم الله شریفه پشت کې شامل نه کړو، نو هغه آیاتونه چې دي ټوله 6216 دانې دي. څو آیاته دي چې موږ دغه بسم الله شریفه په هر پړاو کې چې ده چې هغه ورسره جمع نه کړو، نو ټوله هغه 6216. دا ډېر اسانه نمبر دی چې موږ په یاد وساتو. یو په اصطلاح چم دا دی چې څنګه په یاد وساتې چې دا 2 شپږه په آخري کې دي، په اول او په آخري کې راځي، 23 په مابینځ کې راځي. دغه یو طریقه ده چې موږ دغه په یاد کې وساتو، همیشه تل په یاد کې وساتو چې 2 شپږه، یو شپږ په آخر کې راځي، یو شپږ په سر کې، او په مابینځ کې 23 دي. نو دا 6216 آیاته لري قرآن شریف مجموعاً ټوله. جز
دا ګرد عربي جز عربي لغت دی، پړاو نه دی. پړاو کې هغه په عربي کې دې ته سوره وایي. جز چې دی هغه په زموږ په هېواد کې ډېر خلک ورسره اشنا دي. هغه دا دی چې قرآن شریف 10 دانې جزء لري. 10 چې موږ سپارې ورته وایو، 10 سپارې ورته وایو. او اتل زموږ خلک په هېواد کې د دغه سره ډېر اشنا دي. ولې؟ ځکه یو ځای ته چې ځي د قرآن شریف ختم کېږي، نو دا سپارې 10 نفرو ته ورکړي او هغه ژر ژر ولولي او خلاص شي. دا 10 په دې خاطر دي چې دغه ټوله قرآن شریف چې راواخې په 10 مساویو حصو باندې تقسیم شوی دی. یعنی پړاوونه داسې نه چې د پړاو په حساب دی او نه البته د آیاتو په حساب دی، د مقدار په حساب دی چې هر جزء چې سره راواخي سړی، هر جزء راواخي مساوي ده د نور سره دی، ټول سره. او دا یو په دې معنا هم ده، دا په دې خاطر ده چې 10 په دې خاطر چې تاسو پوهیږئ چې د روژې مبارکه میاشت یا 10 ورځې یا 29 ورځې ده. نو که 10 ورځې سي او هر نفر وغواړي چې یو سپاره د ورځې ووایي، په 10 ورځو کې قرآن شریف ختمیږي. او هغه داسې دی چې ډېر تکلیف نه په راځي، ځکه هر سپاره مقدار یو رقم دی ټولو. داسې نه دی چې یو ورځ دی 3 ساعته قرآن شریف ووایي، بله ورځ یې 2 ساعته ووایي، بل ورځ یې 1 ساعت ووایي. ولې؟ هغه مقدار یې ډېر لږ، په دا 10 کې مقدار یې ډېر لږ نه دی، تقریبا ټوله مساوي دي. په دې خاطر زموږ خلک د دغه سره ډېرې اشنایي لري. او بل قرآن شریف بیا هم تقسیم شوی دی یا ویشل شوی دی په منزل باندې. ته په عربي کې منزل وایي. منزل د قرآن شریف منزل 7 دي. بیا هم 7 په دې خاطر باندې په 7 برخو تقسیم شوی دی چې هره برخه مقدار یو شی دی. بیا هم که یو نفر وغواړي چې په یوه اونۍ کې قرآن شریف ووایي، نو هر منزل یې په ورځ کې وایي چې په اونۍ کې 7 ورځې دي او هره ورځ چې سړی یو منزل ولولي، نو قرآن شریف په یوه اونۍ کې ختمولی شي. دا 7 نمبره چې دي، دا 7 هم هر برخه د 7 برخو چې ده، قرآن شریف په 7 برخو تقسیم شوی دی، مساوي تقسیم شوی دی. یعنی یوه برخه 2 3 4 5 6 7 دا ټولې برخې سره راواخې مقدار یو شی دی. نو فرضاً که یو نفر وغواړي چې په 7 ورځو کې قرآن شریف ختم کړي ویلولي، هغه کولی شي چې اوله برخه یا اول منزل راواخي، بیا 2 منزل، 2مه ورځ، 3مه ورځ او دغسې تر اخره پورې. نو بیا هم دا چون مقدار د هر یو شی دی، مساوي دي سره د 7 سره، نو دغه هر وخت چې نیسي، هر څونه وخت چې یو انسان لپاره نیسي چې دا یو منزل ولولي، سبا یې هم هغه شی دی، بل سبا هم هغه شی دی، 7 واره چې ګرد قرآن شریف ختم شي، داسې په یو مقدار باندې تقسیم شوي دي. نو دا هم دغه اخري 2 په دې خاطر چې لوست یې یا په یوه میاشت کې مکمل سي، بشپړ سي، یا په 7 ورځو کې یا په یوه اونۍ کې بشپړ سي. نو بله موضوع د خپله د قرآن شریف چې څونه وخت یې ونیوی، د اولې ورځې څخه بیا تر اخرې ورځې پورې چې زموږ پیغمبر ته نازل سو، یعنی بشپړ سو، څونه وخت دغه مسلمانانو دغه وخت لیکلی دی او دا ډېر دقیق لیکلی دی چې په کومه ورځ وه، اوله ورځ چې مبارک اسلام ته دا نازل سو، دا خو ډېر کرار راتلی، ډېر وخت یې ونیوی. داسې خو په 1 ورځ، په 2 ورځو، په 1 ورځ خو نه دی راغلی، کرار راتلی چې هغه بشپړ سو. نو د دې وخت یې ډېر نیول دي. ډېر خلک وایي 23 کاله. 23 کاله اصلا غلط دی، 23 کاله نه دي. نو د وخت څونه وخت یې د نازلېدو ونیوی، دغه وخت یې مسلمانانو حساب نیولی دی، هغه ډېر دقیق حساب نیولی دی. هغه داسې دی چې 22 کاله
پنځه میاشتې، پنځه میاشتې او 14 ورځې ونیولې. او 14 ورځې. د نازلېدو وخت د قرآن شریف 22 کاله، 15 میاشتې او 14 ورځې ونیولې. دغه به شی چې ډېر مهم دی او ډېر خلک لکه ما چې ویل لنډوي، اسانه کوي، ځان ته وایي 23 کاله. دا اصلا 23 کاله نه دي. تاسو پوهېږئ دا 22 کاله، 22 نیم کال هم تقریبا ډېر نږدې 22 نیم کال ته راځي. 23 کاله نه دي. 22 کاله، 15 میاشتې او 14 ورځې. نو دغه و د ډېر لنډ د قرآن شریف د تشکیل په باره کې. بیا به انشاءالله په راتلونکي لوستونو کې موږ نور هم د قرآن شریف موضوعګانې چې لري، د قرآن شریف په باره کې آیاتونه چې دي، سره کوم آیاتونه دي، دغه په باره کې به هم انشاءالله په راتلونکي درسو کې خبرې په وکړو. در بل درس پورې ستاسو پر خدای سپارم. د خدای په امان. السلام علیکم.